د جنتي وطن خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د پنګوچم یوې بلې برخې ته راغلی یم. عمده ستونزه یوه د مخابراتي شبکو هم ده. همدا اوس چې دلته موږ موجود یو، دلته یوه شبکه هم کار نه کوي. سابو پیدا کیږي او جوار کري او همدغه لوبیا دي، الوګان دي. یاره دا شیان دلته خاص علت دا کوي. ښه ډېر پلچکونه جوړ شي، سړکونه ښه تېر شي. سړکونه تېر شوي لږ سهولیت راغلی دی، خو بیا هم چې ینده کې یعنې چې ښه سړکونه تېر شي، ښه هغه شي یعنې سهولیت رسي بیا څه نه څه. بس مریض هم بیا تداوي ورکېږي، هر یو شي کېږي. او نو کلینیکونه شته دی، نه پسې راتېر شه ډاکټران دلته کوم شته دی. بس لږ سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خوږو درنو لیدونکو، د جنتي وطن خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د پنګوچم یوې بلې برخې ته راغلی یم، کومه چې دا هم ډېر په زړه پورې او ځانګړی ښایست لري. نو تاسو ګورئ چې دلته ټولې د نښترو ونې دي او دغه ځای هم په شین فرش پوښل شوی دی. ډېرې ښکلاوې او منظرې لري. نو موږ هم وغوښتل تر څو په پنګوچم کې یوه خپرونه تاسو لپاره په دغې برخه کې هم ثبت کړو. نو دلته چې دی مازدیګري کې دلته یو ټال دی. په دې ټال کې اکثره ځوانان کوم چې د دې سیمې ځایي خلک دي او لاندې اوسېږي دلته په دې ټال کې زانګي او هغه خپل ساعت تېروي، تفریح لپاره دلته راځي. نو دغلته یو څه ځوانان تر څنګ د دې کلي میشت راځي، تفریح لپاره مازدیګري کې یو بل سره کیني، خبرې اترې او بنډارې کوي. نو موږ هم وغوښتل تر څو دغې برخې ته راشو او دلته له ځوانانو سره خبرې اترې او روغبړ وکړو او هغوی سره چې دی په ستونزو خبرې اترې وکړو چې دلته کومې عمده ستونزې دي، کوم مشکلات دي. نو ماشاءالله دغه ځای ډېر په زړه پورې او ښایسته ښایست لري. منظرې ټولې طبیعي دي، په زړه پورې دي. که څومره هم ستاینه او توصیف وکړو بیا هم کمه ده. خو دلته عمده ستونزه یوه د مخابراتي شبکو هم ده. همدا اوس چې دلته موږ موجود یو، دلته یوه شبکه هم کار نه کوي. نو دا هم یوه جدي او اړینه ستونزه ده چې باید مرکزي حکومت دغې برخې ته توجه وکړي تر څو دلته مخابراتي شبکې کار شروع کړي. ځکه یوه غریزه علاقه ده، که خدای نخواسته کوم مریض دلته پیښیږي یا کوم سیلانیان چې دلته په چکر راځي هغه خپل فامیل سره ارتباط نه کیږي په دې خاطر چې دلته شبکې کار نه کوي. نو دا هم یوه جدي او اړینه ستونزه ده
چې باید دلته چې دغه ستونزه هم حل شي. نو راسره اوسئ، د دغې سیمې څخه به هم یو څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه وګورئ. دلته ځوانان راغلي دي، هغوی سره خبرې اترې او ګپ شپ هم کوو په دې هیله چې دا خپرونه هم راسره د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ. یو ځل بیا هم ستړي مه شئ خوږو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو هم له موږ سره د پنګو د ښکلي چم څخه مختلفې نندارې ګورئ، مختلف انځورونه. نو ماشاءالله دغه ځای ډېر په زړه پورې دی، ښایسته دی. که څومره موږ هم یادونه او توصیف وکړو بیا هم کمه ده. ډېر په زړه پورې او تاریخي ځای دی چې ټول ماشاءالله په شین فرش پوښل شوی دی، تر څنګ یې د نښترو ښایسته ونې. نو تاسو ګورئ چې دا ځای ډېر په زړه پورې او ښایسته ځای دی. په دې وروستیو کې ډېری سیلانیان دغلته په چکر او تفریح راځي. نو ماشاءالله دلته هوا هم یو څه ډېره ښایسته او په زړه پورې ده. په همدې تړاو دلته ما سره یو کاکا تر څنګ ولاړ دی، د سره خبرې اترې کوم چې دا د کوم ځای اوسېدونکی دی او دا به هم موږ ته ځینې معلومات د دې ځای اړوند راکړي چې دلته موسم څنګه یې د دې نه بعد. ځکه اوس چې موږ ګورو د اوړي وروستۍ شپې ورځې دي، نو ماشاءالله هوا ډېره یخه ده چې وروسته به دلته څه وضعیت وي. ماما سلام، ستړی مه شي، په خیر راغلی. وعلیکم سلام، خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلي تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې جمال ظاهر الله ده. جمال ظاهر الله ملاخیل. ملاخیل، ماشاءالله دا خو درې نومه شو که نه؟ نه، یو خپل نوم دی، یو قومي نوم دی، بل تخلص دی که څنګه؟ ځکه د ملاخیلو خو ځانګړی قوم دی. ښه، څه حال لري؟ ژوند ښه تېرېږي انشاءالله؟ مصروفیتونو سره څنګه؟ زموږ د مشرانو اطاعت کوو، که دې نه څخه جوی موږ وخت پکې تېروو. ښه، که دا راته ووایي چې دلته په کومو کارونو مصروفه یې، څه کوې دلته او څومره وخت کېږي دلته میشت یې؟ دلته موږ پراته یو د جمعه کې 3 وارې سرحد ته ګزمه کوو، په سرحد ګرځو. ماشاءالله تاسو د افغانستان سرحدونه ساتئ. نو موږ چې ګورو ډېره زیات دلته یخ دی که نه؟ دلته خو دغه شپې ورځې تېرول زما لپاره خو ډېر عجیبه معلومیږي که نه؟ ډېر یخ دی. ځکه موږ چې ګورو اوس اوړی دی هم دومره یخ دی، وروسته به څه ګزراني؟ ژمي کې دلته 3.5 ګزه واوره پرته وه، موږ پکې خاطو، خوراکي مواد هم راځي کول او پراته وو. 3.5 ګزه واوره دلته بیا ژوند ډېر سخت نه دی؟ دا شکې پښې پټې وې. ښه، که دا راته ووایي چې دلته چې دی تاسو دغه خوراکي مواد د کوم ځای نه ترلاسه کوئ؟ دلته خو چې اکثره ورونو یادونه وکړه، وایي په ژمي کې چې دی واوره کېږي او بیا لاره هم بنده وي. تاسو په هغې وخت کې څه کوئ؟ موږ د خوږیاڼو ولسوالۍ نه راوړو دیلانې ځای ته، بیا له هغې ځای نه په شا راخېږو. په شا باندې ډېر سخت نه ده؟ وخت سارا کوو، مخکې په راژۍ راختو. که دا راته ووایي چې په دې غرونو راغرونو کې که تاسو چې اوسېږئ، چهارمغز پیدا کېږي، تر څنګ جلغوزي، په دې شیانو خو به یو څه ماړئ که نه؟ یاره چهارمغز شخصي د هغې سره موږ دونه اړتیا نه لرو، څوک یې خپله رانه کړي. ښه، او ځنغوزۍ پسې هم دونه ګرځو، موږ یې مشرانو اطاعت کوو چې څه امر وکړي ځای ته ځان رسوو. والله ملاخیل صاحب دا خو ډېره سخته ده که نه؟ چې په غرونو کې اوسېږي، جلغوزي هم پیدا کېږي او چهارمغز هم پیدا کېږي او شین چې اسکي دا ورسره نه وي، سخته نه راسره دي، او خپله راوړو، له بازار نه هم راوړو، اړه میوه راوړو پرته وي. نه خو چې غرونو کې پیدا کېږي بازار ته ضرورت دی. ماشاءالله کوم مشران دي، ښه شیخان دي، ښه څه رقم ښه منازعه نه، ښه منازعه او ښه چې هغو څه رقم دا امر کوي، موږ هماسې اطاعت کوو. که دا راته ووایي چې د دې ځای د خلکو دغه عمده ستونزې او مشکلات که راته شریک کړي چې دلته تاسو ته خو معلومیږي ځکه تاسو دلته وخت ډېر تېر کړی، دلته تر ټولو غټه عمده ستونزه د څه شي ده، څه لپاره ډېر ضرورت دی؟ نیدو خلکو ستونزه دا ده چې مریض پیدا شي ډېر مشکل ده، او نور د مخو هر طرف نه را رسوی شو، او دا د ولسي خلکو هر مشکل شته. ښوونځي شته دی، صحت برخه څنګه ده؟ که دا راته
واضح یاره دونه شوقیان هم نه دي ښه کنې خوځنده او مدرسې خو کې چالان دي چې څوک یې وایي هغه یې وایي برحاله دي. دلته چې موږ ګورو اکثره دغه کوچني ماشومان چې دی رمې پیایي په دې غرونو کې دشتو کې هغو کې نو زیاتره ته چې موږ وایو تاسو ښوونځی لوستلی وایي نه نه دو خو وایي نه یعنې زمینه ورته برابره ده خو دو خپله شوق نه لري شوق یې نه لري میږي شوق لري دی نه لري ښه او که په دې مړه ته لږ رڼا واچوي چې دلته تر ټولو مشهوره خواړه څه شی دي ځکه تا خو دلته یو څه وخت تېر کړی دی پوهېږې به دا د وطن خواړه او که د بازار د دې چې د وطن خواړه چې خپله دلته میشت دي که نه دو چې خوري او پیدا کېږي دوی لپاره هغه څه دي دو دپاره هم دا د پټیو شنه سابو پیدا کېږي او جوار کري او همدغه لوبیا دي الوګان دي یعنې دا شیان دلته خاص علت دا ښه ډېر کېږي او تر ټولو پکې بیا زیات مشهور خواړه څه شی دی ځکه هر ځای چې دی که نه هره ولسوالي یا هره قریه یو خپل نامتو شی لري الوګان ډېر پکې کېږي لوبیان پکې ډېر کېږي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې کور ودان دلته مخکې ډېر سیلانیان هم راتله دا خوا به داسې ګرد ټوله ډکه وه موږ به د شپې 5 وارې ګزمه پکوله ورته څه ضرورت به موږ به هغه کوو بیا خپلو ملګرو کې یو غل پیدا شو سبی بیا دلته ما ونیو دلته مې تشناب ته واچو بیا ما بټوه شیان پر پیدا کړو وارم کور هم ودان ډېره مننه په وروستۍ کې کوم پیغام لري خپلو هیوادوالو ته ځوانانو ته باید څه وکړي نو مهرباني دغه ځای خو چې دی ماشاءالله ډېر په زړه پورې ځای دی ټولو ته د موږ سلام دلته چې هر څوک راځي موږ یې ښه خدمت کوو او ښه هرکلی ورته کوو ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ لیدونکو راسره اوسئ دغه ځای ماشاءالله ډېر په زړه پورې دی او ښایسته ښکلاوې او منظرې لري ټال تاسو ګورئ چې دلته یو ورو ټال اچولی او پکې زانګي نو په داسې جګ ځایونو کې ټال خوړل هم ډېر او ځانګړی او خاص خوند لري که زمینه برابره شوه انشاءالله موږ هم پکې یو ټال وخورو چې څه کېږي راسره اوسئ خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په انګو چم کې یو او د دې درې یو بلې څنډې ته راغلو دلته هم ما سره یو ځوان مخ شو نو مې غوښتل چې ده سره هم یو څو خبرې اترې وکړم فکر کوم دا د دې ځای ځایي اوسېدونکی دی نو یو څو لنډې خبرې به ده سره هم وکړو وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی السلام ورته تاسو په خیر راغلی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلي تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني محمد ولی یم د وزیرو د تنګي د پنګو سیمې اوسېدونکی محمد ولی د تنګي وزیرو تنګي خو فکر کوم یو څه لاندې دی که نه تنګي لاندې د پاس پنګو چم دی دا راته ووایه چې دلته څه کوي دلته چکر راغلی یو یخ نه دی یخ ویلې نشته یخ ورته شته ډېر دی موږ خو چې دی دا ځای نه وکتلی ځکه دلته راغلو تا د یخنۍ کې څه شی کوو موږ ځین تاسو سره وختم چکر کې که نه که دا راته ووایې چې په کلي کې په کومو کارونو مصروفه یې ورځنۍ چارې د څه دي څه کار روزګار کوې کلي کې همدغه دي جوار هم کرلي لوبیا ده الوګان دي نور څه نشته دی مخکې دا چارج مارس پاپین هغه بند کړي طالبانو اوس نور شی نشته دی اوس هم یوازې لوبیا او الوګان ته کار ویلی بس همدغه کار دا راته ووایې چې دې شیانو حاصلات یو څه ښه دي که نه هغه تکلیف ارزي که نه ارزي انشاءالله ښه دي ګزاره به کېږي مړه مشکل حل کېږي په داسې چې یو پټی که نه تقریبا 10 سپي اوسي یا 8 سپي داسې اټکل له مخې به څومره کوي ولا که داسې معلومات کړی خو موږ هم توکلي کرلي دي ما خوراک دپاره هغه کړي یو خبره بله ده که نه تاسو وجدي تر څنګ ورسره چهارمغز هم خرڅوئ چهارمغز خو شته دی لږ لږ و تا اوس نه ځان سره راوړي دي نه زموږ نه وخواړه نه دي راوړي دا به څنګه شي نو اوس ودرو که نه لاندې کې وتلو کله لاندې کې وتلو ها دا راته ووایه چې ستاسو په کلي کې چې دی تر ټولو مشهور خواړه څه دي او چې هلته خلک ډېر خوري بدلته چې دا تارم کې الوګان دي پنګو کې بس لوبیا ده نو څه خواړه دي دلته نو همدا ډېر کېږي خلک بس همدا ډېر کېږي همدا ډېر خوري خلک
ستاسو د ځای خو هغه لاره مې یو څه ډېره خطري وه که نه تاسو چې کله مثلا ژمی شي یا واورې ورېږي دلته یا باران وي که نه دا خوراکي توکي چې کله کور کې خلاص شي یا کوم مریض پېښ شي خدای نخواسته بیا په هغې ورځ تاسو څه کوئ؟ به داسې دی چې واورې چې څو کېږي مونږ خوراکي توکي راوړي تناته بس یعنې د مکمل ژمي اشران سره په یو راوړئ تناته ګزاران کړي بس سامان راوړي بس ناوړه مړه وښیه بس چای او ګړي دا سامانونه وښیه تن راوړي بس نور چیا نه وي بس او که دا مې راته لږ واضح کړي چې تاسو په کلي کې که نه د کوم حیوانات ډېر دي وحشي او نور اهلي حیوانات دا حیوانات ډېر دي بس دا میږي دي اوزې دي دا حیوانات دلته نشته نور اکثره چې موږ ولیدو په لاره کې که نه دا کاچرې موږ ته مخته راغلي اوښان هم و په دې باندې تاسو څه کوئ؟ بندي شوي دي که نه بس مخکې خلک لرګي په وړلو اوس بند اوس شوي پې خلک سورلي کوي سورلي دي کوي نو ته بیا خپله هم سورلي کوي که نه خلک بې خالي کوي نه ما اوس پوره کچن نه چلولی بس त्यो مخکې مې چلولي نه چلولي او اوښ خو به دې چلولی نه اوښ مې نه چلولي دا نو څه کوي منډه ته دېس کې اوسېږي او ته تر اوسه پورې نه اوښ چلوی شي نه چې د کاچره چلولي دي بړکېتونو کې چلوي اوس نه چلولي اوس ډېر وخت او که دا راته ووایي تاسو چې مخکې دغه کچرو باندې لرګي کول که نه او بیا مړل بازار ده دا یو کچر تاسو په څو خرڅول تاسو لپاره به څومره مزدوري پاتې کېده؟ کچر 10 منه 15 منه 20 منه پرې وارې وړلو یو 500 روپۍ مانو یو به څلوېښت به سلو په نور حساب ورته کوه نو ته ښه ډېره مننه ته خو په خپل کلي کې ډېر اوسېدلی که نه ځکه وړوکی بل راګډ شوی که د خپل کلي هغه عمده ستونزه راته ووایي چې تاسو په کلي کې زیات چیز لپاره ډېر ضرورت دی تر څو حکومتي چارواکي دغه خپرونه وګوري او حکومت دغه خپرونه وګوري او دې برخې ته توجه وکړي او ستاسو په کلي کې هغه عمده ستونزه حل شي بس مونږ همدغه د ضرورت هسې بس پل چوکونه جوړ شي سړکونه ښه تېر شي سړکونه تېر شوي لږ سهولیت راغلی دی خو بیا هم چې ینده کې یعنې چې ښه سړکونه تېر شي ښه هغه شي یعنې سهولیت رسیبه څه نه څه بس مریض هم بیا تداوي درکېږي هر یو شي کېږي او نو کلینیکونه شته دی نو صحتي ډاکټران ته کوم شته دی بس لږ لږ راغلي دي یعنې ښه ضرورت دی ډاکټرانو ته هم ډاکټرانو ته ضرورت شته دی لازم مکتبونه نشته دی بس ګاډي واړ دي سیستما ډېر او تا خپله مکتب نه دی لوستی؟ نه ما خپله مکتب نه دی ویلی ښه ډېره زیاته مننه که اخره کې خپلو هېوادوالو ته کوم پیغام لرې ځوانانو ته پنګو چم په اړه باندې ماشاءالله دا چې ګورو ډېر په زړه پورې او ښایسته ځای دی ځکه په دې وروستیو کې د ډېرو لرې ولایتونو او ولسوالیو ځوانان دغلته په چکر او تفریح راځي ستا ورته څه پیغام غوښتل دی؟ ورته پیغام دی چې ټول د خدای ارمانونه پوره کړي چې موږ چکر ته وایي نور به څه وکړو دا سیستمات دی نه که اکثره مسافر که نه همدا اوس چې د هېواد څخه بند دي که افغانستان ته راشي او بیا پنګو ته راشي ته بیا غوځ وخورې که نه داسې راته ویلې نه چې راشي تا به چېرته پیدا چې ما سره وویني غوځ په ور ویل تا به چېرته پیدا کړي تا به چېرته پیدا کړي ترم کې اوسه ګلان دي ترم کې ها نو لیدونکو د ورور زیات ترم دی کولی شي چې کله هم افغانستان ته راغلی بیا پنګو چم ته راتلی په ترم کې د ورور پوښتنه وکړئ نوم مبارک چې و محمد ولی دا تاسو په خدمت کې دی منکردیان انشاءالله نشي خپرونه ته ریکارډ شوې ده نو په دې هیله چې تاسو دغې خپرونې څخه خوند اخیستی وي او منظرې مو له موږ سره لیدلې وي دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو دغه خپرونه خپلو نورو مسافرو ته حتما نه ولېږئ تر څو هغوی هم د ننګرهار ولایت باید د خوږیاڼو ولسوالۍ د پنګو د چم د ښکلاګانې او منظرې وګوري نو تر بلې خپرونې پورې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شي